علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره نن سبا دا یو ټرینډ او رواج راوتلی دی چې کوم سړی مړ کېږي هغه وایي ما سترګې ډونیټ کړې او ما ګردې ډونیټ کړې او ما زړه ډونیټ کو جیګر مې ډونیټ، یعنې دا مې عطیه که صدقه مې که بل چاته یې ولګوئ. نو د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالي دې مسلې ته د فقهاو په منځ کې د اعضاء پیوندکاري وایي. صحیح دی؟ یعنی د انسان چې کوم اعضا دي دا بل ته لګول، نو دا جایز دی او که جایز نه دی؟ نو جناب عالی د انسان اعضاونه استفاده کول یا که عربي تعبیر سره ووایي نو بیا ورته انتفاع بجزء الادمی وایي. نو د انسان د جز نه فایده او ګټه اوچتول دا شرعاً جایز نه دی. خدای دې که چې د انسان کافری، مسلمانی، خپل وي، پردی وي، محرم وي، غیر محرم وي، انتفاع بجزء الادمی ناروا ده. د انسان د جز نه فایده اوچتول دا ناجایز دی. فتاوا شامی کې تر دې پورې مشته که یو نبی وي، نبی هغه د لوږې نه وفات کیږي او خپل امتی ورته ووایي چې دا زما لاس کټ کا او دا ته وخوره او ته به ژوندی پاتې شي، دا کار بیا هم جایز نه دی. لا یحل له. حواله در کوم. نو اوس وګوره که نه، یا مثلا بله مسله درته وکړم، مور ماشوم ته پی ورکوي که نه، دا د ماشوم په دې مور حق دی. قرآن مجید کې راځي بسم الله الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. صحیح دی؟ ماشوم ته به دا مور پی ورکوي، لیکن 2 کاله بعد به دغه مور همدې خپل ماشوم ته دا پی نه ورکوي. که ورکړي دا حرام او ناجایز دی او دا مور پې ګناهګاره ده. لیکن که چرته دا ماشوم ډیر زیات کمزوری وي او ویره دا وي چې دا به مړ شي، نو بیا تر 2.5 کالو پورې ورکوی شي. او د 2.5 کالو نه بعد چې یقین خبره د مرګ نه وي، یو خدا دی چې ډاکټر ورته ولیکي که ته دته پی ورنه کې دا به مړ شي، نو په هغه صورت کې بیا ورته جایز دي. که نه د خپل ماشوم ته د 2.5 کالو نه بعد او عام حالت کې د 2 کالو نه بعد شوده ورکول دا ناروا او حرام او ناجایز دي. د خپلې ښځې شوده سکل دا ناجایز او حرام دي. دا د دې وجه نه چې بس تا مور شي چې 2 چاټۍ شودې ته نه اوس کې بیا دې هم نه مور کېږي، لیکن انتفاع بجزء الادمی ده. نو اصل مسله دا ده چې د انسان د جز او د انسان د بدن د حصې نه استفاده کول، ګټه اوچتول دا جایز نه دی په یو شریعت کې هم، او زمونږ په دې دین کې خو ناجایز دي او په 4 واړو مذهبونو کې. دا هغه مسله ده چې د اتفاقیاتو نه ده. صحیح دی؟ نور ما درته ویل کنه دا مسله مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع العثماني په دې باندې مستقله رساله لیکلې. د رسالې نوم یې د اعضا کی پیوندکاری، ما سره د په اردو کې ده، خو که بالفرض په فتاوو کې ګوري نو دا مسله چې احسن الفتاوا څونه مزیداره حل کړي په جهان کې به زویمه بل چا بیا داسې نه حل کړي. 19 صفحې بحث پې کړی، 19 پوره 2-3 غنټې مطالعه مې ورباندې وکړه. صحیح دی؟ او دا مسله باقاعده طور سره فتاوا بینات هم ډیره مزیداره حل کړي. فتاوا بینات کې د 18 فقهاو د زمانې چې د خپل زمانې لوی لوی فقهاو، لوی لوی مفتیان دي، د هغو اجتماعي طور سره باقاعده طور سره فتوی ورباندې راجمع کړې ده. صحیح دی؟ 18 د زمانې لوی لوی فقها دي. بیا ما نه میسج بیا اوږدېږي. 4م جلد دی او 338 نمبر صفحه ده، کتاب الحذر والاباحه. دا په فتاوا بینات کې بیا وګوره، ډېره ښکلې مزیداره ده. او دا مسله باقاعده طور سره احسن الفتاوا لیکلې ده، 8م جلد دی او 200 نمبر صفحه ده، کتاب الحذر والاباحه. پوره 19 صفحې بحث پې کړی، خو دونه موړ بحث دی چې ما اوسه پورې په یو مسله کې دونه موړ بحث چېرته د چا نه دی لیدلی. صحیح دی؟ دقرنګې دا مسله جامع الفتاوا په مختلفو ځایونو کې لیکلې، لیکن په 3م جلد او 301 نمبر صفحه کتاب الحذر والاباحه کې لیکلې. دقرنګې دا مسله فتاوا محمودیه 3 ځل حل کړي، لیکن 18م جلد او 315 نمبر صفحه باب التداوی والمعالجه په دې ځای کې ښکلې مزیداره حل کړي. دقرنګې دا مسله فتاوا حقانی حل کړي د 2م جلد 390 نمبر صفحه د باب التداوی. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې انسان ته اعضا نشي ورکوي، لیکن شوده دا د وینه ورکوي شي. وینه دا وینې داسې مثال دی لکه د شودو، که یقیني دا خبره وي چې دې سره د انسان ژوند بچ کیږي نو بیا وینه ورکوي شي، لیکن دا نور اعضا بیا نشي ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله.